نن را سره له نیکه مرغه د ترنم یو تکړه بلبل که موږ ورته ووایو نو ډېر به خوند وکړي ځکه چې یارمحمد پردېس په ترنم کې یو داسې نوم ده چې ډېرو لیدونکو لیدلی دی اوري او هر چا سره نږدې هر چا سره په موبایل کې ترنم حتما شته دی نو له ده سره کیسې کوو او لنډې خبرې به کوو خو ترنم به ترې ډېر اورو نو په خیر راغلی ستړی مه شې پردېس صاحب ډېره مننه عاطف صاحب تاسو ته سلام او ستاسې د یوټیوب چینل ټولو درنو تعقیبونکو ته سلامونه خوښ دي چې زه خوښ یم چې تاسو سره د برنامه کې د یوې خپرونې هغه مېلمه په حیث سره ناست یم او ستا د چینل ملګري بختور دي چې تاسو غوندې یو کس هغه چینل یې سبسکرایب کړی دی یا مو په سوشل میډیا څاري ډېره مننه عاطف صاحب خوښ اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه پردېس صاحب کیسې به کوو بیخي په دغه لومړی ویډیو ده نو ډېر وخت به ترنم ته ورکو پیل کې درنه ترنم اورو بیا به که مو لنډې کیسې وکړې ښه به ښه خبره ده زه به درته د وسیع بهام صاحب یو څو بیتونه ووایم ډېر به خوند وکړي خدای دې وکړي چې ستاسې د چینل ټولو ملګرو خوښ شي حتما انشاءالله د ژوند په لاره یوځای کړه را سره خدایه د ژوند په لاره یوځای کړه را سره خدایه څو به کوې زما د چغو تماشه خدایه څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا د ژوند په لاره یوځای کړه را سره خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا نه د هغې د حسن لاړل مزه خدایا نه د هغې د حسن لاړل مزه خدایا او نه زما د ضرورت شته اندازه خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا درد بی خودی لاغ دوا اختل برباد شما درد بی خودی لاغ دوا اختل برباد شما دادی پڅه عذاب بخت کړم توبه خدایا دادی پڅه عذاب مخت کړم توبه خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا د ژوند په لاره یوځای کړه را سره خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا ما بچ هر قدم د ژوند په لورې واخیستو ما بچ هر قدم د ژوند په لورې واخیستو حاصل ولا مې ناکامه تجربه خدایا حاصل ولا مې ناکامه تجربه خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا نو څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا په دې واړه عمر داسې نخرې یاد دي په دې واړه عمر داسې نخرې یاد دي ځان ته حیران شمه چې دا وګوره ښه خدایا ځان ته حیران شمه چې دا وګوره ښه خدایا څو به کوې زما د چغو تماشه خدایا د ژوند په لاره یوځای کړه را سره خدایا
څو به کوې زما د چغو تماشا خدایا نو څو به کوې زما د چغو تماشا خدایا. ډېر عالي. پردېس صاحب تایر اوس ګیر کړی مو یې لږ کیسې کوو. څه وخت پوه شوې چې غږ دې ښکلی ده او باید ترنم وکړې؟ هغه څه وخت و؟ یو وخت مو نعتونه ویل کله چې د مکتب وخت و نو کلي مسجد ته به تلو ملا امام سره مو سبق ویل خو چې کله موږ مکتب خلاص که بیا د کاکور مدګۍ لپاره له کلي ښار ته کډن شو اول ته ادبي بهیرونه زیات وو چون کلي کې نه وو ولسوالۍ کې یو نیم شاعر وو ولې بهیرونه نه وو چې هلته سړی تللی وی شعر و شاعري کړې وی یا بیا هغه څه ټیلنټ چې سړی لري استعداد هغه باید هلته ښکاره شي خو زه د بهیر ختیځ ادبي بهیر ته تلم نو زما غږ چون له اول نه دا هغه مکتب ترانې ټیم غړی وم جومات کې به مو نعتونه ویل له هغه وخته پوه شوی یم چې غږ مې ښه دی خو دا چې فیلډ یو څه تغییر شو مخکې نعتیه کلامونو نو بیا هغه برخه یو څه پاتې په دې شوه چې کلي کې دا مسایل ډېر وو ښار کې فرهنګي فعالیتونه مشاعرې دا ډېرې وې ورو ورو هلته یو نیم ملګری پیدا کړه هغوی سره بنډارونه کې دغه لږ ډېر ترنم کوه هغوی بیا نورو خلکو ته وپېژندو ورو ورو دغه لړۍ د ختیځ ادبي بهیر نه رابرسېره شوه او همالته بیا په ننګرهار کې میډیا ته راووتو رسنیو سره مو اړیکې نه وې خپرونو ته برلو بالاخره مس تر دې راورسېدو چې خبره سوشل میډیا ته شوه اوس دغه لږ ډېر څه کوو ډېر عالي واقعا هم غږ مو ډېر ښکلی دی او یعنې او د دې تر څنګ تاسو انتخاب ډېر ښایسته کوئ نو که دا راته ووایې چې لومړی چې مو ترنم کوو له نعتیه کلمونو را په دې خوا کله ښار ته راغلی لومړی درته یاد ده چې د چا بیتونه کوم بیتونه چې تا ترنم کړل او خلکو خوښ کړل د ایمل مړوان صاحب یو شعر و او هغه شعر هم دغه کمپوز کړی او یاد دې بخیر نقیب احمد اتل صاحب دواړو د یاد بخیر وي دوی دواړو هغه شعر لیکلی نقیب احمد اتل خو د ترنم ډېر سابقه داره بلبل دی چا خبره که نه نو هغه چې وویله بیا به هغه تکراراً ما هر ځل ویل بیا مې رسنیو ته هم ویل نو په دې خاطر باندې هغه بیتونه چې زما به ذهن ته اوس نه راځي خو که چېرته بیا ځل سره مخ شو خو اول دومره اوسې د مړوند صاحب بیتونه مې ویلې بلې مننه همدا چې پوه شو چې تاسې لومړی کوم بیتونه ویلو د چا بیتونه ویلو همدا بسنه کې ما ورته خواستم سره په یو دفتر کې یو وخت نه وخت د خپرونې نه بیا رایل شو بیا حتما انشاءالله نو لیدونکو خبرې ډېر نه اوږدوو که خیر وي وخت نه وخت به له پردېس صاحب سره کینو له دې سره بنډار کوو ترنمونو پتې اورو په پای کې کېږي چې یو څو ټپې ترنم کې راته ووایه مننه ستاسې غوښتنه ده زه به یو څو ټپې درته ووایم چې نن خو مې ډېر یادېږي یاره خدای دې ناڅاپه چېرته راولم میینه او میینه او په لاره مه راته درېږه پیسې مې پرې که چې د کور ښځه دې شمه او ښځه دې شمه چون دا ټپه د ښځینه ولاړه ده خو ډېره خوندوره ټپه ده او پښتون د تېښتې سړی نه دی چرته د غره لمنه ګوره پروت به وینه پروت به وینه او بله څه یار مې له جنګه تښتېدلی په بېګانې ورکړې خوله پښېمانه یمه او پښېمانه یمه خوله یې له وینو ډکه راوړه جنۍ په یار پسې بنګړي خوړلې دینه او خوړلې دینه ډېره مننه لیدونکو له تاسې مننه پردېس صاحب خوشحاله شو چې له تاسو سره یوه شېبه کېناستو بنډار مو وکړو او ترنمونه مو اورېدل نو بیا به مو سره کینو که خیر وي ډېره مننه عاطف صاحب بس موږ خو یو ځای یو له خیره د یوټیوب له ادرسونو چې هم زما یوټیوب ادرس دی يارمحمد پردېس او هم ستا یوټیوب ادرس دی
نو کولی شي دواړه وڅاري او خوږې زمزمې مختلف شیریز بنډارونه او نور بېلابېل مسایل پکې وګوري. ډېره مننه کوله ده. لیدونکو له تاسې هم مننه چې راسره پاتې شوئ او خپرونه مکمله واورېدله. نو که چا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس دې سبسکرایب کړي. ډېره مننه. الله مل.